الحمد لله على نواله والصلاة والسلام على محمد وآله. معززو د اختر د المانزه مختصره طریقه چې ډېر ورونه د دې غوښتنه کوي. اول به نیت وکړي، نیت کوم د اختر د المانزه په شپږ تکبیره واجب په دې حاضر وخت د ساعت مخ مې دی پر لوري د کعبې شریفې، اقتدا مې ده په دې حاضر امام پسې الله اکبر. د تکبیر تحریمه څخه به وروسته لاسونه تر نامه لاندې وتړي. د دې څخه بعد کې سبحانک اللهم تر اخره پورې ویل کېږي. د دې څخه وروسته بیا 3 تکبیرونه واجب ویل کېږي. د هر تکبیر سره به لاسونه غوږونو ته پورته کوي، بیا به ایله کوي، لاسونه به یې ځوړند وي، لاسونه بیا تر نامه لاندې نه نیول کېږي. د 2 تکبیرونو تر مابین به دومره سکوت کوي چې تقریبا 3 تسبیحات پکښې ویل کېږي. دومره اندازه به سکوت کوي، بیا به بل تکبیر ته لاسونه پورته کوي. د 3م تکبیر څخه وروسته به بیا لاسونه تر نامه لاندې وتړي، نو بیا به امام قرأت شروع کړي. مقتدیان به بیا سکوت اختیاروي، پټه خوله به وي. امام به سورة الفاتحه او قرأت ووایي، د هغه وروسته به رکوع ته ولاړ شي، بیا به سجدې وکړي. د سجدو څخه وروسته به بیا 2م رکعت ته راپورته شي. په 2م رکعت کې به بیا امام اولنۍ سورة الفاتحه او قرأت وایي، بیا به مقتدیان چپ وي. د دې سورة الفاتحه او قرأت وروسته بیا 3 تکبیرونه ویل کېږي. په دغه تکبیرونو کې بیا لاسونه پورته کېږي غوږونو ته، بیا ایله کېږي. په 4م تکبیر کې چې کله رکوع ته ځي لاسونه نه پورته کېږي. چې څنګه 4م تکبیر ووایي، د هغه څخه وروسته به بیا رکوع ته ولاړ شي. دغه د لمانځه مختصره طریقه وه چې الفتاوی الهندیه اول جلد 150 صفحه هغې کې نقل وه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.